طالبانو د امنیتي سرچینو د بامیان پرونی برید په اړه تازه جزئیات افشا کړل. سلام، وخت مو بخیر. په موږ کې د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. د طالبانو استخباراتي ادارې پورې تړلې المرصاد ویب پاڼې بامیان ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو د تېرې ورځې خونړي برید په اړه تازه جزئیات شریک کړي دي. المرصاد څو شېبې مخکې په خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلي، طالبانو د برید عامل سرور ولد قمبرعلي په ټپي حالت کې داسې محل نیولی چې 1 میل کلاشینکوف او 2 شاجوره هم ورسره وو. د المرصاد په خبره سرور ولد قمبرعلي د بامیانو د مرکز د ګواره سیمې اوسیدونکی چې په قوم هزاره دی. د بامیانو مرکز کې په بهرني سیلانیانو د تېرې ورځې د برید د یو مهم عامل په توګه پیژندل شوی او نیول شوی. نوموړي له برید وروسته په یو ځای کې ځان پټ کړی و او د امنیتي ځواکونو په ورتګ سره یې د تېښتې هڅه وکړه، خو ونیول شو. سرور له امنیتي ځواکونو سره مقاومت هم کړی دی. نوموړي له ډېر وخته د یو هیواد له استخباراتي سازمان سره د ارتباط په تور تر شک او تعقیب لاندې و او 3 میاشتې مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا 3 ورځې توقیف شوی هم و. طالبانو دغه برید کې د لاس لرلو له امله په څرګند ډول د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې یې پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو باندې تور پورې کړی و چې د طالبانو ضد ډلې حمایه کوي. بامیان ولایت کې تېره ورځ یو وسلوال کس پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وکړې چې له امله یې د افغانانو په شمول 6 بهرني سیلانیان ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان دي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.